ورونو بیا السلام علیکم. ډیره بخښنه غواړم یار، والله زما بس د هغه کټ شو، د لایف مې کټ شو. زه ډیره بخښنه غواړم چې هر څه وشول، خو بس لایف کټ شو، ما مناسبه ونه ګڼله. مال چېره بیا راشه یو ځل، ځکه چې ما تاسو سره لږ ونته هغه وکړله، زما دا ګوته په یو ځای ټینګه شوه. بس زه بیا پوه نه شوم چې یاره دا لایف ولې مطلب دا دی چې داسې لاړو که نه. نو بخښنه غواړم، خدای دې وکړي زما ملګري بیرته راشي. اجمل خان وعلیکم سلام. اجمل خان ډیره مننه. وعلیکم السلام. ښاد آباد اوسئ، خدایم ښاد آباد لره، سلامت اوسئ. څه حالات دي؟ ښه یې، جوړ یې، په خیر یې؟ ښه یو، شکر دی، سلامت اوسئ. راغلي یو دلته کوم ځای ته چې زه راغلی میلمه، نو مطلب دا دی چې دی یو دلته راوستم چې راځه چې چکر ووهو که نه. بس رالمه، دغه شنې اوبه دي او سیندونه دي او الحمدلله ژوند ښه تېرېږي. خدای تعالی دې بس نور ښه کړي. تاسو ته خو پته ده چې ما ډېر غټ سفر وکړو. وعلیکم السلام حریث خان. حریث خان حریث ابراهیمي، ډېره مننه. ښاد آباد اوسئ، صحت هم ښه دی، جوړ یې، په خیر یې او ژوند ښه تېرېږي، حالات هم ښه دی. خدای دې وکړي چې ټول مسافر ښه وي او په صحت تندرست وي. نو زه پرون هم لږ لایف راغلی وم، خو بس ما مطلب دا دی چې شی ډېر زر کټ کو، بیا اوس بیا رالم، نو په دې کې زما لایف کټ شو. ډېره بخښنه غواړم. نو څه حالات دي؟ په صحت روغ یی، جوړ یی، خیر خیریت دی؟ چې نظر مې په حالاتو د دنیا شي، په انجام د خپلې مینې جړا راشي. زه د وخت د تورو شپو تورو تیارو ته خپلې اوښکې ځلومه که رڼا شي. امید لرم رڼا راله، نو خپل منزل ته را رسېدلی یم. یو څو ورځې شونه دي، پارکونه دي، ځنګلې دي، سیندونه دي. نو بیا هغې نه پس چې کومه دی چې آپ کی بل بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، آپ اسے کرتے ہو میری بال گر جاتی ہے، میں بہت ناراض ہوں. کبھی بھی زندگی سے ناراضگی نہیں کرنا میری جان، کبھی بھی زندگی سے ناراضگی نہیں کرنا. یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے، سب ہی سب فنا ہو جائیں گے. وعلیکم السلام. سب ہی سب فنا ہو جائیں گے. جمشید حسین، دس از فور یو. اینڈ حیات خان، موسم خدے، ولی محمد، وعلیکم السلام. عین الله، ستا د ایس ایم ایس نه کېږي دا ولې؟ ځکه ما ته ایس ایم ایس نه کېږي چې زه لایف یم. اینڈ انعام ملا بنگش، وعلیکم السلام. ولید جان الله کال وکړه، وعلیکم السلام. اینڈ صدیق وایي چې السلام علیکم، وعلیکم السلام. سلامت اوسئ صدیق، خیر اوسئ، آباد اوسئ او خدایم ښاد آباد لره، سلامت اوسئ. ولا مخکې لایف رالمه، زما لایف چې کوم دی دا کټ شو، نو بخښنه غواړم. نو بیا مې مناسب ونه ګڼله. ما چېره راغلی یم تیار دی پارکونو ته که نه، پارکونو ته راغلی یم وروره. مطلب دا دی چې خلکو سره لږې خبرې اترې نن وکړو. وعلیکم السلام شاهد. اجمل خان ګریټ، تھینک یو اجمل خان. اینڈ راغلو، بیا دوباره مې هغه کړو، ما چېره پکار دی چې لایف راشو. پراؤډ آف یو اجمل خان ټو. اینڈ اسماعیل زازای، سلام رورا فرام آسټرالیا. وعلیکم السلام اسماعیل زازای، ښاد آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. شیر محمد وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام شیر محمد خانه، څه حالات؟ انعام الله بنګش، ورځ د تاسو پله جی زموږ پله ورځ دی. جمشید سے کہ استعمال کرتے ہو میرے بال گر گئے. میں نے اسی کی وجہ سے آپ کو جواب دے دیا کہ ہم سب ختم ہو جائیں گے ایک دن.
डोंट वरी, ईमान की परवाह करो, ईमान की शाहिद जमशेद। इसके बाद ये हम डॉक्टर नहीं है, बस ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। सदीक वही ची बादशाह साहब ढेर वक्त ना बाद में वले दे खुशहाल ओसे। वलीद जान वही ची अस्सलाम वालेकुम लाला जान संगे खे जोड़े पे खैर है। शाजी खान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम शाजी खान। रमज़ान अली वालेकुम सलाम रमज़ान अली, सलामत ओसे। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। मुख बनी दा बहर सी दा खिस्तवाले बमी दा दुनिया बमी। बेहतरीन शय दुनिया की से शय खबर यही, बेहतरीन शय दुनिया के इखलाक, इखलाक बेहतरीन शय है। ची इखलाक दर की नबी हेच हमने खबरें पोश हुए। कौन से मुल्क में हो आप? मैं अमेरिका में हूँ। नो वालेकुम सलाम सवरतवीदा नूर रहमान अबू वहाब वालेकुम सलाम सलामत हो से। शाहिद लाला जी जी लाला दरना कुर्बान आर्डर कवा पदे खड़ो खावरे बकीनु लग नो ज पनिव्यार क्यों मा बादशाह हुसैन वालेकुम सलाम। ज पनिव्यार क्यों मा गालिबा नुलस काला पस चिकम दे कना मा दा हिजरत ओको। दा हिजरत में पदिए ओको च पनिव्यार खार के दा अमेरिके च न्यूयॉर्क खार दे डेर खुले खार दे डेर खार दे नो कुदरतुल्लाह वालेकुम सलाम, कुदरतुल्लाह वालेकुम सलाम सलामत हो से। नो पदे कि मा नुलस काला तीर को खुजमा डेरा बेकसी और बेवसीवा په نیویارک ښار کې مې ډېره بېوسي او بېکسي وه. بس په دې کې مطلب دا دی چې الله تعالی یو طرف نه رحم وکړو، نو زه دا خبره مې جوړه کړله چې یاره زه چې هر څنګه وي که نه نو زه به انشاءالله تعالی نیویارک نه وځم. بیا مې سوچ وکړو، مطلب ډېر غټ سفر مې وکړو، ډېر غټ سفر و. مطلب دا دی چې تاسو وکتو په خپلو سترګو. بیا زه یو ځای ته رالم چې هلته مې مشر رور دی، د هغې ځای مې وکتو. هغې ځای کې مې طبیعت ونه لګېدو داسې خاص کر که نه. بس مطلب دا دی چې بیا هغې ځای نه مې هغه موټر واغستو، موټر مې په خپله را روان کو. ما چې یاره بس ځه دې ځای نه که نه. اوس راغلم داسې ښار ته راغلی یم چې دې ښار ته وایي چې کالراډو. په کالراډو کې چې کومه دی هغه دی دا څه ورته وایي، په کالراډو کې یخني ډېره ده که نه، یخني ډېره ده. او مطلب دا دی چې خلک یې ډېر ښکلي دي. دا په دې ویډیو باندې څه کېږي یا لکه نو خلک ډېر ښکلي دي. مطلب دا دی که نه چې اخلاق او هر څه مطلب دا دی چې زه به څه درته وایم که نه چې پې تمامه ده. نو دلته چې رالم دلته اوس زما ژوند د زیرو نه شروع شو. نو زه به ګورم چې زما ژوند کم ځای ته رسي که نه. نو بس دې ژوند پسې خو پوهېږئ چې مرګی دی. نو بهترینه خبره دا دی چې په هر ځای کې چې وخت تېری که نه، په هر ځای کې چې ته وې، په هر ملک کې چې ته وې، هغه ځای ته دروند نظر کوه. تھینک یو ولید جان، عبدالوهاب تھینک یو سو مچ. نو هغه ځای ته به ډېر دروند نظر کوې که نه، ځکه چې ته هلته خورې څکې که نه، هلته خورې څکې، هلته ګټنه کوې که نه. مطلب دا دی چې ماشومان پې مطلب دا دی چې ساتې. نو پکار دا نه دی چې بیا او مغه ځای کې ناست یې هغې ملک سره ته غداري کوې. زه دلته یم، زما عزت کېږي، ما ته جوماتونه کولاو دي، ما ته د خپل عبادتګاه لارې کولاو دي، او ما ته څوک سپک نظر نه کوي، ما ته څوک بده خبره نه کوي. او څونه چې زه کار کوم کولی شم، څونه چې زه چا سره امداد کوم کولی شم. ما دپاره لارې چې کومې دي که نه دا کولاو دي، ما ته څوک مخې ته ودرېږي نه. نو ما ته پکار دي چې زه د الله جل شانه نه شکرګزاره شم، شکرګزاره شم چې زه یې دلته را رسولی یم. ما پسې شاته خپل خپلوان هم آباد دي، ما پسې شاته یو خوار یتیم هم آرام دی که نه. زما چې چاته وس رسي زه هغې سره کومه، د الله دپاره کوم، خو نامه پې نه کومه، ځکه چې زه الله دې آباد ملک ته راوستی یم. چې الله دې ته راوستی یم
نو الله خو په مونږ حق لري ځکه چې الله تعالی انسان ډېر په مینه او محبت پیدا کړی دی که نه ډېر په مینه او محبت یې پیدا کړی دی نو پکار دی چې مونږ خپل منځ کې مینه او محبت پیدا کړو یو انسان ته په سپک نظر کتل دا ډېره لویه ګناه ده پوه شوې زیارتونو ته تلل او د زیارتونو نه غوښتل او د زیارتونو نه طواف کول تاسو ته پته شته چې کفر ته وځې ته به خبر نه وې ګرم دا مې درته و چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې ایمان دې لاړو نو داسې ډېر شیزونه شته چې موږ ډېر کمزوري خلک یو موږ ډېر ګناهګار خلک یو مطلب دا دی چې موږ پې پوهېږو نه ځکه چې موږ کې ایجوکیشن نشته موږ علم نه لرو که نه موږ علم نه لرو نو په دې وجه باندې که نه موږ نه پوهېږو چې آفرین ضمیر افغان آفرین هوښیاره خبره دې وکړه که نه مطلب دا دی چې داسې خلک شته داسې خلک مې ولیدل او په دې سکرین چې څوک تاسو ته راځي دا زه درته راځم دا سکرین دی که نه زما سټ تاسو ته نه معلومیږي ما نه به نه وایې چې دا ښه سړی دی ما به نه وایې چې مطلب دا دی چې والله دا ښې خبرې کوي ما نه به نه وایې چې دا هوښیار دی ځکه چې سکرین دروغ دی سکرین اینی ټایم خبرې دي سکرین ټول غلط دی نبی علیه صلی الله وسلم طریقه خو تاسو ته معلومه ده دا حدیث دی چې چا سره ګرځېدلی نه وي چا سره ناست پاسېدلی نه وي نو مطلب دا دی چې هغې ته به دا نه وایي چې دا ښه دی او دا بد دی که نه دا سکرین دا زه درته ښکارم چشمې مې اچولي او شنې سرې کپړې مې اچولي که نه او زه تاسو ته ډېر زبردست سړی ښکارم رانګ وعلیکم سلام شفیق محمد خوشحاله اوس شفیق محمد نو په دې سکرین په دې فیسبوکونو ډېر زیات خلک شته چې ډېر زیات خلک ورپسې مړه دي ورپسې تباه دي چې وایي پلانکیه چې تا سره مې خبرې کړې وای او دا څونه ښه سړی دی او دا څونه ښکلې خبرې کوي او د دې خو مطلب خپل پهچان دی او د ده خو خپل مطلب حیثیت دی ټول په دوکه کې یو ټول په دوکه کې یی تاسو د سکرین والا کتلی تاسو سکرین والا که چېرته کتلی تاسو ورسره ناست پاسېدلی یې چې دا څنګه سړی دی د ده عمل څه دی د ده بیکګراونډ کې څه دي سکرین شاته کیمرې نه شاته څه دي که نه نو چارې هم یقین مه کوئ په چا اعتبار مه کوئ زه ډېر ګناهګار الله ته ډېر مخدوره انسان یم خو زه کوشش کوم چې په ما څه تیرې دي که نه الله ته معلومې دي او ما د خپل ژوند قصې هم تاسو ټولو ته په دې فیسبوکونو کې کړي دي والله عظیم چې ما پکې دروغ نه دي ویلي پوه شوې زه مطلب دا دی چې دا مخ مې ګورې نور ما ته معلومات شته د ما د ځان چې زه څنګه سړی یم خو په ما به یقین نه کې یقین کوه نور بس توکل د الله بېشکه تھینک یو سو مچ ضمیر افغان ډېره مننه اینډ اسماعیل زازا وایي چې I miss you too my friend ضمیر افغان ډېره مننه ښاد آباد اوسې نو په هیچا یقین مه کوئ په چا غلطېږئ ما دا فیسبوکونه په دې باندې ما نامه ایښې ده چې فیک بک قسم دی که دا فیسبوک وي قسم دی که دا ریل بک وي قسم دی چې دا فیک بک دی دا دروغ دی ټول ځکه چې زما حیثیت زما مطلب څه کاروایانې دي زما د عمل که نه زما د کردارونو رایټ دا تاسو ته پته نه لګي نو ته به څنګه ما پسې مرې ته څنګه ما نه وایې چې ښه سړی خو زه خو چې دا کار کوم دا لایف راځم دا لایف یو بل سره خبرې کوم دا په دې کوم چې زما 19 کاله وشو چې زه پښتنو نه لرې یم I don't know ما پښتنو سره مینه ده پښتون یو بهادر قوم دی په ټولې دنیا کې پښتون غونته قوم لا اله الا الله محمد رسول الله پښتون غونته ښایست لا اله الا الله محمد رسول الله پښتون پرنګ غیرت لا اله الا الله محمد رسول الله که پیدا کې والله که پښتون پیدا کې ما پښتو سره مینه ده I'm not going to be a famous I don't want to be a famous
زه غواړم چې زه د خلکو دا زړونه داسې واخلم که نه چې بس صرف الله سره مینه وکړي او حق وایي او حقیقت وایي، ځکه چې د دروغو میدان چې کوم دی که نه د دې عمر ډېر کم دی، د دې عمر ډېر کم دی د دروغو میدان. او بل مطلب موږ داسې ځای کې لوی شوي یو، داسې ځای کې پاتې شوي یو چې زما په دې ځای کې غالبا نن داسې وښیه چې 25 کالو ته خبر رسي چې زه دلته ناست یم. پکار دی چې ما کې دا عادتونه وی که نه، پکار دی چې ما کې امریکایي عادتونه وی، پکار دی چې ما پښتو هم نه وی زده که نه، ما پښتو هم نه وی زده. خو شکر دې نه پوه شئ چې الحمدلله زما په تن کې زیږه وینه ده چا پښتنه ده. خو پښتنو ډېر زر غلطېږئ، پښتون غلطېږي ډېر زر، پښتون ګزار ډېر زر کوي، پښتون مطلب دا دی چې خپلو خپلوانو سره رشته ډېر زر ختموي. نه ګډ پښتون بس صرف درته یاد مې کړو چې پښتون غیرتي او پښتون ایمانداره او پښتون منځګزاره او پښتون بچی په دنیا کې نشته. خو پښتون ډېر زر غلطېږي، پښتون ډېر زر جګړه کوي، پښتون مطلب بدل نه پرېږدي، بدل الله ته پرېږده، الله ته. الله چې کوي که نه زه ورته نشو کولی. دا د الله رضا وه چې زه دلته رالم، دې ملک ته رالم، یعنې زه نه راتلم، دا د پروردګار رضا وه چې زه دلته راورسولم. نو پاک پروردګار نه زه تاسو ټولو ته ښه ژوند غواړم، اتفاق غواړم، بریالیتوب غواړم، مینه غواړم، محبت غواړم. وعلیکم السلام سمیر خان. نو صرف زه اول د خپل ځان نه درته وایم چې په ما به یقین نه کوې، بیا بل چې کم خلک په دې فیسبوکونو کې ناست دي که نه. نو مطلب زه چې کله پښتنو سره غږېږم، پښتنو کې دونه حد ته پاور دی، دونه پاور دی چې زه کله ګړبېږم، ځکه چې زه خو هوښیار نه یم، ما نه په پښتنو کې ډېر زیات هوښیار خلک شته. زه والله که د چا د خپو خاورو ته م ورسېږم. خو یوه خبره ته کوم، وایي چې ما چې څه لیدلي هغه تا کله لیدلی دي، ما چې څه لیدلي هغه تا کله لیدلی دي. غلی شه غافره، ما د مینې شراب څښلی دي. پوه شوې؟ نو ډېر څه مې لیدلی دي، په دې وجه زه یم چې راځه چې څه ګورې څه در باندې تېرېږي، دا د پښتنو سره شیر کوه، دا د پښتنو سره شیر کوه. چېرته د یو دماغ خو به پې خلاص شي که نه. زبیر افغان وایي چې پښتون نه یم، ایمان د پښتو، مینه د پښتو بریالی دی انشاءالله. زما هم داسې 14 کاله وشو خو خپل پښتون مې هر څه دی. Thank you so much sir. I really proud of you. I really proud of you. نو خبره داسې ده چې مونږ چې د یو بل د تیر نشو که مونږ دې خبرو ته غوږ ونیسو بار لکه څنګه چې په دې فیسبوکونو کې روانې دي که نه، په دې فیسبوکونو کې روانې دي چې ستا خور، ستا مور، ستا دا، ستا که نه. وروره مونږ نه غرق قوم بل نشته. وروره مونږ مسلمانان یو، که لر یو که بر یو که څه، خو مسلې د حکومتونو دي. نو چې د حکومتونو مسلې دي، زه خپل پښتون ورور چې زما د کلچر دی، زما د کپړه یو دی، زما د کور ناسته یو دی، تور سر یو شی دی، ولې زه یو بل سره داسې وکم که نه؟ ولې؟ او بیا مونږ چې دلته ناست یو د 25 کاله هم کېږي، مونږ دا خبرې کوو، نو کیدای شي زمونږ زړونه ستاسو نه ډېر نرم وي. ولې کوو؟ لکه ورته وموي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې I don't want to be a famous, I used to be a famous. sorry زمونږ خوله انګلیش سره زه دا غواړم، زه درته وایم چې زه نه غواړم چې زه درته وایم چې زه ځان مشهور کړم. ما مشهورتي تېرې کړي، ما ټولې ژوند کیسې درته کړي دي که نه، ما ټولې ژوند کیسې تاسو ته کړي دي، ما تېرې کړي. خو زه نه داسې یو سټیج کې یم که نه چې زه هر څه ګورم چې دا مخکې دا بد څه شوي ده. راځه یو څو کسان خو دې شیز نه منې که. لکه تاسو ته مې ووایه چې زنانه دې زیارتونو ته ځي که نه،
دا تعویذونه کوي که نه لا اله الا الله محمد رسول الله ورونو دا پښتو کې ډېر شی دی دا شی په پښتو کې ډېر زیات دی نو دا شی منې کوي دا شی منې کوي دا بېګا زه ناست وم دا حدیث و زه به درته بیان کړم چې سوچ کفر ته وځي دا الله جل شانه سره شرک دی شرک دی شرک دې چیز نه به منې شو دا د یو دویمه خبره دا ده چې د یو بل غیبت کول که نه د یو بل غیبت کول یو بل ته مطلب دا دی چې د یو بل کمی کول که نه دا طبعي ده دا زمونږ ایمانونه کټ کوي منځونه خو کوو کوزیږو پاڅیږو مطلب دا دی سجدې کوو وروره نه نو ټیک ده منځونه خو کوو خو په دې هم پوهې چې قبلیږي قبلیږي ولید جان وایي چې ما ته کال وکړه نو ما کال ورته وکړو الو السلام علیکم لالا وعلیکم السلام څنګه یې جګر ښه یې جوړې الحمدلله ستا دعا ده ته څنګه یې ښه لالا بس په دوا دي یو سلامته اوسې ښاد و آباد اوسې ستا څه حال دی الحمدلله ستا دعا ده سفر دې بخیر وشو د خیره بس سفر مفر انشاءالله تیر شو منځ ته راغلی یم او بس دلته کې چې کومه ده بس د خپلوانو نه چاپیره وي بس سایډ ته ترې راغلم او بس کله مې یو ځای ته بوځي کله بل ځای ته وروره بس الحمدلله د الله تعالی نه ډېر زیات شکر ګزاره یم الله شکر دی الله شکر دی لالا موضوع خو ډېره ښکلې راوړې ده چې خاص کر د زیارتونو ده نه دا موضوع خو پکې راځي موږ به دا کار نه کوو چې اګزیکټلی یوه ګنټه کې نو په یو موضوع باندې موږ خبرې کوو که نه دا آی تھنک سو زه نه خوښوم دا شی خو دا خبرې پکې راځي دا خبرې په دې راغلی چې پښتون ډېر یو غیرتي قوم دی پښتون یوه هسټري لري په ټولې دنیا کې موږ په امریکا کې اوسېږو موږ په امریکا کې خلکو چې موږ نه تپوس وکړي چې ته څوک یې چې ورته چې پښتون یم نو ډېرې زیاتې ښې خبرې کوي چې تا پښتون قوم به منم او نن پښتون په هغه لوبو باندې سر دی چې د یو بل وینې دا کنځلې دا غیبتونه دا زیارتونه دا تعویذونه هلکه دا تعویذونه دا زیارتونه والله ما دونه کړي دي ما ته پته وروسته ولګېدل چې ما کله حدیثونه واورېدل چې دا خو زه تباه و برباد یم راځه د دې اور نه بل سړی بچ که ته خو الله سره شریک پیدا کړې رایټ شرک دی شرک که نه زه درته چې ما کړي ما هغه د بدر صاحب کیسې مې چې درته کولی چې زما د ژوند کیسه ما دا کارونه کړي دي زه درته وایم چې خو پته نه وه ځناور ومه که نه نو زه دا وایم دې خلکو ته چې ګوره یو دا غیبت ډېر روان دی په دې فیسبوکونو بله دا دی چې دغه تعویذونه دا څیزونه دا په پاکستان افغانستان کې دي اونلی دا بل ځای کې نشته نو په دې شي نه ځان وساتئ لالا زمون پیر بابا له کور شي ایثار بابا له ورشي دغه خو الحمدلله سجدې ورته نه کوي ته قلندر صاحب ته چې ورغلې که نه نو هغوی بیا پرې وځي زما یو دوست دی انور خیال نومیږي د خیال محمد زوی دی د دې یو غزل ما ډېر خوښ شو زما ډېر ښه دوست دی که نه د دې یو غزل زما ډېر خوښ شو زه ورته کېناستم چې دا غزل وایي که نه د غزل کې چې ګورم دا خلک ځي په دې زیارتونو کې یو ګیرې والا څوک ناست دی او دې ته ټیټېږي ورته سجده کوي او خپې تې ښکلوي لاسونه تې ښکلوي نو زما دا جذبه چې کومه ده دا ډېر اوچته شومه چې یا الله دا کوم حساب روان دی دلته ډالونه او باجې غږی هلته وروره په کوم زیارت کې ناست دی او دا کس څوک دی چې ته دې کس ته لګیا یې سجدې کوې یقین وکړه ما انور خیال پسې کال وکړو کال مې ورپسې وکړو خو مالا جواب ملاو نه شو بس زه هم ترې غلی شوم نو الله تعالی دې بس په موږ رحم وکړي یو کار بل دی لالا د رحمان بابا په روضه کې دوکړه و رباب و منګې سوري که نه دا په کوم یو پشتي و یو شاعر و خلوي شاعر و که نه یس بلکل نو څه کې دغه قبر ته بس ډولونه غږی دا خبره ده دا خبره ده دغه ځای کې موږ تباه و برباد قوم یو که نه چې مطلب که چا ته وایي چې اوهو ته ما ته خیانه کوې که نه هلکه ځان پوه که میاشت مخکې دغه چاپ شي پوسټر چاپ شي د پلانکي بابا اورس دی نو دا اورس دی که نه اورس هلکه نطفاني وکړه دا خبره نور نیک کار وکړه که نه نو ته څه کې دوکړې او باجې پکې غږی ځکه چې بابا پکې دنده ګړېږي ورته استغفر الله یا الله
یا الله ته موږ ټولو ته هدایت وښیې. موږ به اوس څه غیبت پرې کوو، دا به هم غیبت کې راځي. موږ ته ټولو ته هدایت وښیې چې دا یو شرک دی که نه، دا طبعي ده که نه. دا ټولې خبرې دا ټول دا غیبت شو، دا چې موږ لګیا یو بل ته په دې فیسبوکونو کې دا کنزل کوو، دا ټوله طبعي روانه ده. زه درته چې پښتون یو ذیک قوم دی، یو غیرتي قوم دی، نو ولې دا پښتون بیا دونه کمکلتوب کوي؟ د کنزلو خو لاله یو 3-4 کسان دي، الله دې ورته هدایت وکړي که نه. بالکل. او یو کس دوه خو پکې لږ سم شوي دي، او یو 2-3 کسان نور هم لا شته دی پاتې دي. یس پوهېږم. بالکل. نو الله دې ورته هدایت وکړي، الله دې پوهه کړي، ځکه چې یو ته کنزل کوي بل ته کوي. خپلې خویندې میندې کنځي، نو لاله دا خبره زما او ستا خو ته الحمدلله بچي، خو خپلې خویندې میندې کنځي. بس الله دې رحم پې وکړي، پاک پروردګار دې ښاد و آباد لره. ولي جانه زه دغه شفیق راخله مې ډېر میسیجونه یې وکړل چې کال مې بس بیا ځم هغه هلته راته اوازونه کوي. الله دې خوشحاله کړه. تاسو سره مننه. السلام علیکم. څه شوې هلکه؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. منظره ګورې دا په نیویارک کې نشته، دلته مزې دي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. والله ما داسې وکتل چې په خپل وطن کې ګرځې. هی الله دې زموږ لمر وګوره، یاس خاموشي وګوره. الله دې زموږ وطنونه دا شی جوړ کړي. الله تعالی دې زموږ دا وطنونه نه دا شی جوړ کړي که نه. او بالکل. ما په نیویارک کې 19 کاله تیر کړل، 12 کاله که نه. ما به په نیویارک کې چې چاته ووایي چې های که نه، نو داسې د زړه پورې جواب به یې نه راکولو. باته داسې خلک هم راغلي چې what is your problem? What is my problem? I just say hi. Okay? دلته چې راغلی یم بېګا راسې واک کوم کې چې د هر یو کس د هغه راوځي دروازې نه، دوی ماته سلام کوي. واه مین that's amazing که نه. سلام درته کوي چې په خیر راغلی او څنګه. نو ډېر د مینې محبت ځای ته راغلی یم. بالکل. دا اوس سټي نه ده، د ویلج خوا ده، څنګه ده؟ دا مکمل سټیټ ده، سټیټ کالراډو، لکه څنګه نیویارک سټیټ ده، څنګه کیلیفورنیا ده که نه. یس دا ډېر غوټ سټیټ دی. او بس خدای دې زما دا ژوند اوس پکې ښه کړي. راغلم دلته انشاءالله تعالی بس یو بزنسګن کې داسې کولاو وکړه، الله تعالی یې پکې وچلوي، نو خدای دې رحم وکړي. بس انشاءالله او د الله نوم به اخلو، او انشاءالله کامیابي به پکې کړي په دې کې. بس الله دې کامیاب ولره. دغه به موږ همیشه تاسو دعا وکړو چې واحد نفر ما ته ولیدلې چې ته د سیاست څخه ډېر لرې سکیږه، سلامت د مینې او د محبت خبرې کې. سلامت اوسې، خدای دې عزت ولې چې هر یو زه وینم زه سیاست نه کوم، 15 ورځې بعد، میاشت بعد، هفته بعد خامخا د سیاست باندې بیا ګوته ولګي. او ته چې کله چې ته راغلی تا د هغه ولې چې زموږ د سیاست سره کار نه دی، زموږ میشن دغه دی چې مینه محبت په اتفاق سره به موږ تاسو وسیږو. بالکل صحیح نو خبره. حقیقتا خبره ډېر خوند کوي. ګوره صاحب پیج ته راځو، موږ ته ګپ د سر لګوو، عزت په احترام سره، غلط خبرې نه اورو. ما دلته لیدلي چې دا یو د بله سره کنزل کوي، ټوله دنیا یې ویني. دا نه هغه اکثرات به زه هم دغه نور خلک وایي چې دا اوس څنګه خلک دي. دوی اوس ګوره د فیسبوک د چیز لپاره دی چې یو خپل ټایم پاس کوي، یو شی ورسې زده کوي، یو نولس نالج ورته واخلي، او دی چې راسې بس بل څه نشته. اوس به په باچایانو پسې به دی خبر کوي، په حکومتو پسې به دی خبر کوي، او چې دی وګورې خپله به د 1 روپۍ سړی نه وي، حیثیت به د 1 روپۍ نه لري. دی به ستا حکومت د پاکستان، به ستا حکومت د افغانستان به دی دوخوا واخواته، یا به امریکا ته یا به لندن ته وایي. لندن داسې وکړه، صحیح دی خبره وکړه، الزام یو شی چې غلطي کړې غلط وکړه، نور ته دونه دغه نه لرې. اوس حقیقت خبر کوم، ډېر خلک ما لیدلي چې په افغانستان پاکستان کې ناست دي، دین لګېدلی وای، په امریکا داسې ده، بل لندن داسې دی، فلانکی ځای داسې، فلانکی داسې ځای دی. اوس ستاسو غیرت وکړي دغه امریکا ته تاسو ورسي. خو چې زه درته وایم حقیقتا چې اوس ویزې شو کې چې راسي راځي، یو لا ولاکه پاته سي چې دا څونه غټ څونه بد وایي پسې، هغه ولا په 4 روان سي. قسم ده. بالکل. پرون مو که کله و شفیق جانه په لایف راغله، به ډېرې ښکلې خبرې روانې وې که نه. یو راته وایي، یو پښتون راته وایي چې د ټرمپ په باره کې خبرې وکړه که نه، د ټرمپ په باره کې. وروره زه یو عام کس یم،
زه به څه د ټرمپ په باره کې خبرې ما ورته چې خبره اوره قسم دی ټرمپ هم د چا په لاس کې ده د منې د ټرمپ په خپل اختیار نشته پوه شوې بالکل نشته یا دا حکومتو غټ کیسې غټ دغه چې موږ ته چې ساده خلک یو په ساده کارونه چې مغزه کار کې په خپل مغزه په کار واچوي په دا واچي چې څنګه کار وکړي څنګه خواري وکړي څنګه خپل بچان وساتي تاسو خپل فامیل ته څنګه خدمت وکړي تاسو یو بل سازار نسی دغه به زوم د ټولو ښه خبرې د ټولو نه بهترین خپل ګوره کار عبادت دی خپل کاروبار کوي تاسو وخت ځای کوي په دې باندې چې یو په ټرمپ څخه شندل کې بل په عمران خان څخه شندل کې بل په غنی څخه اشرف غنی څخه شندل کې دا هیڅ لاس ته هیڅ شي نه وتر رسیږي او بیا د دې خپل ځان ته وګوري تاسو یاست شي یس خپل ځان ته وګورئ تاسو چی شي یاست خپل ځان چې وګورئ په خدا کې هیڅ او دغه خبرې چې وځي خپل خپل خوندم بد کې او د بل انسان طبیعت دغه وته بد کې نو حقیقتا خبره دا د وروره چې ژوند ډیر کم دی باید چې موږ په مینه او په محبت سره وکړو دا نه چې وای وګوره یو راولاسی په پاکستان الزام لګي یا بل راولاسی په افغانستان الزام لګي یا بل راولاسی په امریکا الزام لګي دا ټول کارونه چې سوي دي موږ خپل د مشران د خپل څه سوي دي حقیقت ده زه تاسو یو خبر کوم جان با چا چې تاسو کور ته چې څوک راځي یو څوک راځي تاسو بغیر اجازه ته راتلای شي نه شفیقه نیور تاسو خوښ نه یې چې تاسو خوښ نه یې تاسو دغه نه یو سره په ژوند ولاکه دی چا کوته وو خو خپل کور ته دی خپل بسکې اجازه ورکړي هغه ورته راتلای شي نو ټول سمجدار از به خپل سر خلاص کی سره په دې کې او بل چې دی پښتون کوم تاول تل پښتانه خو ما وختي ویلي جمال پښتون کوم خدا رقم دی کله هغه پټرول چې د ماچس تیلې جو نږدې کله برزوي بالکل تا خرابي هم ځان باندې خرابي حقیقت ده دا خبرې ټولې ور سره وکړي کنه چې پښتون په غیرت په هر څه مړ دی کنه خدا دې بالکل چې شفیق جانا دا اوس سیاست ته بنه راځو خو درته وایم چې که زه درته وایم چې سیاست ته راشم لا اله الا الله محمد رسول نور نه د 1979 نه تر اوسه پورې ټول تاریخ ماته بیان دی ځکه چې دا ارڅ ما کې دي زه یو کس خپل کور ته رانه باسم نو څه چې زه په پیسو خرڅېږم نو ګناه اوس خو د هغې کس نه ده زما دی که نه ټیک دی که نه بالکل او بله خبره شفیق جانا غټه خبره څه شی دی چې موږ نه مالک د کل جهان چې کوم دی دا موږ نه خفه دی ځکه دا حال دی دا موږ د خفه دی اوس ته وګوره جان بچا ته په کوم ملک کې ناست یم زه په کوم ملک کې ناست یم داسې په زراو نو په افغانان پښتانه دي چې هغه ټوله د خپل وطن او د خپل دغه څه ډېر سوي دي د چا د لاسه بالکل دغو مشرانو د لاسه سوي دي دغو مشرانو د لاسه بس الله پاک چې دغه وکړي سره موږ ته هدایت وکړي الله پاک چې بس موږ ته یو د بل سره دغه ټاپک چې په احترام او په عزت سره سو یو د بل عزت سره وکړو زه خو چې دا اوس انسانانو ته ګورم حقیقتا ما ډېر سخت تحقیر او حقیقتا درته وایم مخکې به راتلم یو مسافر پیسه به تلم ورسره اوس چې ګورم په هغه کې نن سبا لږ لوړ لاندې ښنځلو دا شی سره شروع شوي هغه سره مې مستحق کوم والله حقیقت دی چې ومې کتئ دغه حقیقت خبر ده ستا پیج چې مو کتئ حقیقتا زه ډېر شیر کوم او ډېر خوند هم راکوي خو سړی چې باید چې یو د بل په عزت په احترام سره خبرې وکړي او د انسان ته باید په خپل انسان په سترګه وګوري ماشاءالله بالکل قربان دې شم داسې خبرې کوه پوه شوې خبر دا نه چې سره ورې یو راوځي پر یو باندې کېږي بل په بل باندې ځخ کېږي سره بیټري مې لاړه شفیق جانا بیټري مې لاړه که نه هغه به تل کې وای چې وارز ما رالی هغه پلار رالی او بل خبر هم درته وکم بیټري بیخي وباسي سم مې نو چارج کړی دا ظاهر دا زما خو دی ماشاءالله امریکې کې پیدا شوی دی امریکې کې لوی شوی دی نو دا ظاهر جان دی او مطلب کېدای شي تاسو ته وروڼو د اول درسي دا د ما اوخم دی دا د ما د زړه سرم دی او دا د ما جګري یارم دی بس هله مو کامیاب لره ټولو پښتنو ته سلام یس دا ټولو محبت زیات کا الله اتفاق وکړي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دې شی جوړه په خیره اورې او سوري اورې
څه حال دی ښه یې جوړې په خیر شکر شکر په ټلیفون کې مې تا خوږ اواز واورېد اوس مې دا نوراني چهره مې ولید ډېره خوشحاله شوم چې ومې لیدلې پښتنو ته سلام وکړه بس سترګې نوراني دا کم ته خپله دغه رقم ښه سړی الله پاک چې ورسره یو کامیابه لره ډېر خوند یې وکړي بس همیشه چې تاسو دواړه په مابینځ کې اتفاق یې او په خوشحالي سره او هر کاروبار راشي کېږي الله دې کامیابي په نصیب کړي امین امین د الله نور تاسو سره نور د څه ورونه چې دغه فیسبوک کې مو پیج کې مو کسي ټولو هر یو ته مو طرف نه سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو دا چې راګه ورګه لک بنورم سره ځوان سي په دې اخره کې زه تاسو ته پښتنو ته کنه د زړه یو شی وایم چې ځکه چې دا اوس بیټري به ختميږي چې دا نه چې رور په ورور او یار په یار پسې فقط دا نه چې رور په ورور او یار په یار پسې فقط هر څوک شفیق جانا پرچا پسې خبره دنیا کوي لګیا دې په دنیا پسې خبره زتا پسې خبره تپما پسې خبره دنیا کوي لګیا دې په دنیا پسې خبره الله دې موږ ټولو ته هدایت درنه کوي خو شفیق جانا او ټول ورونو ته سلامونه کوم ټول ورونو نه معافي غواړم لایف می زر کټ کو خو ان شاء الله سبا به بیا چرته راشو ان شاء الله امید لرو جان بچا صاحب راځه دغه رقم راځه د خپل د شعر شاعري پروګرامونه دا کو دغه د مینې او د محبت خبرې کوه موږ هم ټیم سره پاسېږي ان شاء الله خبره دغه څه د دین د اسلام خبرې هم کوو کې تبلیغ هم کو نو خوند کوي سره الله دې کامیاب لره ورسره اوسه همیشه خوشاله اوسه ټولو ته د الله په السلام علیکم شفیق جانا خدای په امان خاد آباد اوسه ظاهر جان او زمانه طرفه good night guys have a nice